زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله نصرت صاحبزاده هرکلی کوم. د مار د چیچلو پر مهال سم د لاسه باید څه وکړو؟ مار یو له خطرناکو حیواناتو څخه دی چې په کتلو یې انسان له ویرې او تروروالي سره مخ کیږي چې له انسان څخه زیاتره وخت د مار د لیدلو پر مهال د ځان بچ کول هم هیر شي. ماران ټول زهرجن وي، خو ځینې تر دې اندازې سخت وي چې د چیچلو وروسته که طبي مرسته ونه شي انسان وژني. خو د مار د چیچلو پر وخت سم د لاسه څه باید وشي چې زهر یې مړه او ومو نه وژني؟ لومړی هڅه وکړئ خپل ځان او زړه کلک وساتئ، ځکه چې که انسان څومره ډاریږي د زړه درزا یې زیاتیږي او همدې سره بدن کې زهر په چټکۍ سره خپریږي. دویم، که چیرې په لاس یا پښه چیچلي یاست سم د لاسه کینئ او بدن ته ډیر حرکت مه ورکوئ. له بدن څخه ساعت، ګوتمه، غاړکۍ یا بنګړي لرې کړئ، ځکه چې له چیچلو وروسته هغه ځای پړسیږي چې ورسره د وینې گردش اغیزمن کیږي. دریم، که په چیچلو سره وینه روانه شي پریږدئ چې ووځي، حتی هغه ځای زور کړئ چې وینه او زهر ترې رابهر شي او بیا د ټپ شاوخوا پاک کړئ او په ټوټه یې سست وتړئ. که چیرې پر وخت طبي مرستې چمتو نه وي څه باید وشي؟ کوښښ وکړئ داسې ځای ته ځان ورسوئ چې یو څه مرسته ترلاسه کړی شئ، خو له چټکو تلو څخه ډډه وکړئ او که کوم ملګری در سره وي د ملګري په واسطه قدم واخلئ. خو که بیا هم تلو کې ستونزه وه پر ټپ صابون واچوئ او اوبه پرې تیرې کړئ. په دې سره د انفکشن خپریدلو مخه نیول کیږي. د ټپ ځای په یوه نرمه او هواداره ټوټه تر دې د مسوس ته وتړئ چې د وینې گردش اغیزمن نشي. په دې سره په چټکۍ د زهر د خپریدلو مخه نیول کیږي. ځینې خلک د ټپ ځای د زهر نه خپریدو له کبله دومره کلک وتړي چې د وینې گردش سخت اغیزمن کړي او نور ستونزې بیا راولاړې کړي. له دې وروسته استراحت او آرام وکړئ او د ټپ ځای له ځان نه لاندې کیږدئ چې د زهرو د چټک خپریدو مخه ونیول شي. د مار د چیچلو پر مهال څه باید ونه کړل شي؟ د ټپ پر ځای له واورې یعنې یخ کیښودلو څخه ځان وساتئ او په خوله د زهرو راویستلو کوښښ هیڅکله ونه کړئ، ځکه په دې سره زهر نه راوځي خو ورسره په ټپ کې د خولې بکتریاوې یعنې د میکروبونو د خپریدو ګواښ زیاتیږي چې مرګونی هم ثابتېدلی شي، ځکه چې د بکتریاو خپریدل انفکشن رامنځته کوي. د ډاکټرانو له مشورې پرته د درد درمل مه خورئ او ټپ په سخته او کلکه ټوټه مه تړئ، ځکه چې دا نسجونه زیانمنوي او د وینې گردش اغیزمنولی شي. د زهرجن مار نښې نښانې: د ټپ سور کیدل، د پوستکي رنګ بدلیدل یا د پړسوب زیاتوالی، د بدن او سر سخت درد، د سوځېدو احساس، د وینې فشار ښکته کیدل، ساه اخیستلو کې ستونزه پیدا کیدل، سر تاویدل، په سترګو تیاره راتلل یا د نظر خړیدل، خوله، تبه او تنده راتلل، په خبرو او توجه کولو کې ستونزه، ژبه او ستونی پړسیدل، معده دریدل او د کمزورۍ احساس کول ټول د زهرجن مار نښې دي چې باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وشي. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله په امان.